په مری کې جنکیانې داسې بې شرمیانې او عیاشیانې کوي. دوستانو دغه ویډیو چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا په مری روډ باندې یوه جنۍ ده چې له خپل بوای فرینډ سره د خلکو په مخ کې په عام منظر کې عیاشیانې کوي. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ. د پوره ویډیو ښودلو نه مخکې غواړم له تاسو سره د دې ویډیو او د مری په اړه څه معلومات شریک کړم. ملګرو اول خو د دې جنۍ په اړه تاسو ته زه دا ووایم چې دې جنۍ تنګې جامې اچولې دي او له خپل بوای فرینډ سره مری ته په چکر تللې ده او بیا وروسته په مری روډ باندې له خپل ګاډي نه کوزیږي او هغه بې شرمیانې او فحاشیانې کوي چې مونږ یې دلته تاسو ته په ښودلو باندې شرمیږو. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 2 ورځې مخکې په مری کې یو آفت راغلی و چې د واورې د طوفان له امله 22 کسان پکې مړه شوي وو. الله تعالی دې هغه ټول وبخي او د هغوی کورنۍ ته دې د زړه صبر ورکړي چې یوه جنۍ یا یو هلک په عام منظر کې عیاشانې کوي او عام خلک یې تماشه کوي او هغوی هم همدغو عیاشانو او بدکاریانو ته دعوت کوي. نو بیا لکه څنګه چې مونږ او تاسو مسلمانان یو او په مسلمانه ټولنه کې اوسیږو نو بیا باید د داسې آفتونو انتظار هم وکړو. دوستانو په مری روډ باندې د دغه هلاک او جنۍ دغه ګنده او فحاشه ویډیو مونږ ته لاسته راغله نو مونږ هم غوښتل چې له تاسو سره یې شریکه کړو. دوستانو دغه ویډیو ډیره فحاشه او ګنده ده نو مونږ یې هم د یوټیوب د پالیسي په وجه دلته له تاسو سره نسو شیر کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ورور په کار وي نو مونږ ته کمنټ وکړئ او مونږ به یې تاسو ته درولېږو. زمونږ د معلوماتو په مطابق مری ته ډیر کم داسې خلک ځي چې هغه دې د چکر او یا هم د واورې د لیدو لپاره ورځي. په دوی کې اکثره خلک له پردیو ښځو سره په چکر ورځي. الله تعالی دې مونږ او تاسو له داسې شرم او آفت څخه په امن کې وساتي. دوستانو دا وه د دې مهال ویډیو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.